انټرنیشنل کو نه یم که نه، اوس چې ما سره څوک کښېني نو هغه هم به کونه ګوته خامخا کېږي. داسې الفاظ ما اورېدلي چې شاهنام صاحب د پیسو دپاره لګیا دی، یا چې کم خلک دته فنډینګ کوي دله پیسې ورکوي. ملګرو راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ. د سارا کټکي او د لوپرې کوم چې څو شپې له مخه مري ته تللې وې، هلته یې ډېرې ناڅاپه ویډیوګانې جوړې کړې وې. هلته یې دا رقم ته ویډیوګانې جوړ کړې وې چې هغه بالکل د پښتو د حیا خلاف وې. نو هغه یې په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړې وې. نو شاهنام خان د دوی خلاف هم کاروایي کوي. شاهنام خان هم دوی پسې دا خبر ورکوي چې ستاسو خلاف به کاروایي کېږي، تاسو خلاف به اف آی آر کاټېږي، تاسو به هم ګرفتاره کېږئ. نو ملګرو راځئ د شاهنام خان دغه خبرې واورو او د لوفرې او د سارا هغه ویډیوګانې کلیپونه هم را سره وګورئ. راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې ګورو. داسې الفاظ ما اورېدلي چې شاهنام صاحب د پیسو دپاره لګیا دی، یا چې کم خلک دته فنډینګ کوي دله پیسې ورکوي. نو هغه چې کوم دی شاهنام خان په هغه اف آی آر نه کوي. کم خلک چې شاهنام خان سپورټ کوي یا د ده لږ صفت کوي نو شاهنام صاحب هغه په هغه اف آی آر نه کوي. دې باره کې بس ما ته به یو کس دا وښایي چې هغه غلط وي، زه ورسره ناست یم. زه خو غلط سړي سره کښېنم نه. د غلطو که داسې څه وي الحمدلله چا سره چې زه ناست یم په هغه یې مړوبې اف آی آر یې په هغه. سلامونه ملګرو، خالد جان یم او تاسو ګورئ دا وخت زما د فیسبوک پاڼه. مردان دی صاحب او زما تر څنګه دا هغه زه به ووایم د دې زمانې هغه شاه زلمي دي چې دی په توپان کې ډیوه وړي. په توپان کې ډیوه به داسې ووایو چې نن سبا د سوشل میډیا حالات داسې ځای له رسېدلي دي چې په هغې کې زمونږ که ځوانان دي که جینکۍ دي هغې داسې کردار لوبوي چې د هغې د روکتام دپاره څوک هم نه وو او نه دغه خلکو ته تیار وو. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه خلک نه په خپل شرم دي او نه د بل په شرم دي. نو داسې عزتداره سړی که راپاسي او بیا په هغې باندې دغه زه به ووایم جهاد شروع کړي د هغې خلاف، نو هغې بیا داسې طریقې داسې خرابې استعمالوي چې په دې باندې هم ذاتي ګزارونه کوي. شاهنام صاحب څنګه یې؟ طبیعت مو ښه دی؟ حنیف صاحب تاسو څنګه یې؟ الحمدلله تاسو ښه یاست؟ ټولو ته پروګرام کې خرکلي او د هغې نه بعد شاهنام صاحب زما به دغه لومبي کوسچن وي. ډېرې منډې مو والي، ډېر خلک پکې زه ووایم چې اپډیټ هم شو، اپډیټ ویډیوګانې هم رالي او دا که موږ وګورو د هغې باوجود د هغې خلکو هم هغه اکټیویټي ده. زما په یقین زه یم چې پانسي شوي نه نو دا کار به ختم نه شي. زه خو ستاسو د ټول ټیم شکریا ادا کوم. تاسو مونږ ته موقع راکړه چې مونږ د خپل خیالاتو اظهار وکړو. ګورئ مونږ خو دا غواړو چې زمونږ یو ښکلې سوسایټي وي، د عزت ډکه سوسایټي وي او مونږ عزت غواړو. مونږ خپل یو رول پلی کوو. باقي عدالت های کورټ کې کیس روان دی د دې فحش ویډیوګانو خلاف. نو دې وخت کې هغوی انسټرکشن ورکړی دی چې یاره د دې پته دې ولګي چې دا کوم مواد دی، دا څوک کوي، د دې لیسټونه تیار شي. نو مونږ بیسیکلی د های کورټ په انتظار باندې چې های کورټ څه ججمنټ ورکوي. مونږ چا سره د ذات جنګ نه دی، مونږ صرف عزت غواړو د خپل را روان نسل لپاره. ځکه چې نن سبا په هر کور کې موبایل دی او هر ماشوم موبایل استعمالي. نو هغه چې د دې نه زده کړه کوي نو زه بار دا خبره کوم چې نن نه دی نو افټر 5 years افټر 10 years هم دا ماشومان په خپل پلارانو موریانو ته کنځلې کوي. که موږ نن په دې باندې چوپ پاتې شو نو افټر 10 years 5 years به دا حالات ډېر زیات غلط طرف ته ځي. شاهنام صاحب ډېر خلک دغه وایي چې کم خلکو د اټک نه پورې پاتې کېږي، وایي په هغې باندې په کې پي کې څه کیسز نه کېږي وغیره. دغې حوالې سره به څه وایي؟ شوي دي، په ډېرو کیسونه شوي دي. نمبر په نمبر ټولو باندې را روان دي او انشاءالله کېږي به په ټولو به کېږي. د چا چې داسې مواد وي چې هغه خراب دی، مونږ پهله په جرګم ځو، د پښتو روایات هم دي، د خورولۍ د رورولۍ په هر طریقې ولځو چې خپل کنټینټ ټیکې چې بیا هم یو کس وایي چې نه زه به ستاسو بچو ته نقصان رسوم، بیا خو زمونږ حق جوړیږي چې مونږ ریاست نه دا تپوس وکړو چې آخر ولې دی دا غلط کار کوي. بیا به د دې خلاف مونږ اپلیکیشنز هم ورکوو، د دې خلاف مونږ پروټیسټ هم کوو او د دې خلاف به مونږ اواز اوچتوو چې دې ته د سخت نه سخت سزا ملو شي. سر اوسه پورې څومره اف آی آر وشوې چې دا تاسو په دې خلکو باندې وکړي؟ تقریبا څومره؟ تقریبا 75% ټیک ټاکرز چې دي نو دا ټیک شوي دي. 75% فحاش ټیک ټاکرز باندې اف آی آر شوي دي. دا 25% پاتې دي. د 25% کې څو تښتېدلي دي، چا پناهګانې اخیستې دي، چا افیډیویټ یې ورکړي دي. مین خبره دا ده چې هر سړی دا وایي چې زه په دې ریاست کې ژوند کوم خو زه به عین او قانون نه منم. دا د ټولو دا خیال دی او دا یو غلط سوچ دی.
دویمه خبره داسې ده چې کله دا کیسونه به اوس ان شاء الله زمونږ دا کوشش دا مونږ اف آی ای ته دا ورکو تھرو کورټ نو چې اف آی ای ته لاړ شي نو اتوماتیکلی د اکاونټس هم ختميږي کدی ته څه فندینګ شوی څه گیفټینګ شوی دا غي ته پوسټ هم کیږي دا ټول هر څه به کیږي سر د پولیس ډپارټمنټ نه پدی باندې د پکمه د پلګي مختلف دفعات په دې باندې لګېدلې دي او په هر چا باندې مختلف دفعات دي د وخت کې زه دا یو خبره کوم چې الحمدلله خبر پښتونخوا پولیس دی کې موږ سره شانه بشانه ولاړ دي موږ چې چرته غلط کار کتلې دي موږ ته نشاندهي کړې دا غي تلې گرفتار کړې د قانون مطابق ولا اف آی آر په کړې دي ډېر خلک په ضمانتونو باندې دي ډېر خلک ټرایلز روان دي نو ان شاء الله چې د ملک به بهتري راځي دا زموږ خوره ده زموږ وطن دی دلته بار نه خو نه راځي موږ به کینو د خپل روان نسل لپاره به یو خپل مستقبل یو خپل معاشرت جوړو ان شاء الله شانام صاحب اخیری سوال وکوم ډیر خلک زبوه ما چې داسې الفاظ ما اوریدلي چې شانام صاحب د پیسو د لپاره لګیا دي یا چې کم خلک د فندینګ کوي د پیسې ورکوي نو هغه چې کم د شانام خان په هغه پایار نه کوي کم خلک چې شانام خان سپورټ کوي یا د لک صفت کوي نو شانام صاحب هغه په هغه پایار نه کوي د باره کې بس وایي پوره یو خدای چې مونږ ته اوسه پورې چا یو روپیا فندینګ نه دی کړی نه مونږ چاته د فندینګ ویلي دي او نه مونږ د فندینګ لپاره کوو باقي د عزت ذلت خبره ده عزت او ذلت د الله په لاس کې او 2013 نه په هیومن رائټس لګم ټیک ټاک خو اوس یو اپ راوته مونږ خو شکر دی زمونږ ډیر زیات خدمات دي د خپل سوسایټي لپاره 2013 نه مونږ لګیایو نو دا په د هر چا خپل د سوچ مطابق خلک الزام لګي مونږ د خپل را روان نسل لپاره دا جهاد کو څوک هر سرنګ دی لور کوي څه کار کوي نو دا به برداشت کوي وای دی ما تاسو ته وی چې الحمدلله مونږ لګیایو او بیا هم لګیایو زمونږ کوشش دا دی چې مونږ د بهتري راولو او نیگیټیو خلک په دې معاشره کې شته د دې خلکو بینیفیشری شته دا ډېر خلک دي چې هغه د دې بینیفیشریز دي بل خبره تاسو دا وکړه چې چا سره ناس دي ما ته به یو کس دا سوخه چې هغه غلطي زه سره ناس زه خو غلط سړي سره کینم نه صحیح د غلطو داسې سوي الحمدلله چا سره چې زه ناس تم پاغي مروبه فیار پاغي کړی ولې غلط کار کوي مونږ خو چا سره غلط کې نه کیږي ما سره یو سړی په سم کار کې مرګري کیږي موست ویلکم زه چا سره غلط کار کې نه مرګري کیږي